سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پولیس سرچینې وایي د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ترڅنګ په ترنول سیمه کې د پښتونخوا د هنګو سیمې یوه پیغله او ځوان د غیرت په نوم وژل شوي دي. د ډا نیوز له مخې دا پیښه د ترنول په پنډ پړیا نومي سیمه کې مخې ته راغلې ده، چې پکې د وژل شوي ځوان پیژنګلو د شعیب او د پیغلې پیژنګلو د مردانه بیبي په نومونو شوې ده. ډا نیوز د سرچینو له خولې ویلي دي چې وژل شوې پیغله او زلمی په خپله خوښه واده کړی و او بیا د جنۍ له کوره د ځان بچ کولو په خاطر یې د ترنول په دغه کلي کې د یو کور دننه پناه اخیستې وه. سرچینو ویلي دي تېره ورځ ملزمان په دغه پیغلې او زلمي پسې په ترنول کې تر دغه کوره ورسېدلي وو او هغوی دواړه یې په بې دردۍ سره حلال کړي دي او بیا تښتېدلي دي. پولیس وایي د وژل شوي جنۍ عمر 22 کاله و، د هلک عمر 24 کاله او دواړه خپلو کې رشته داران یا خپلوان وو. د پولیسو مشر SSP ارسلان شازي ویلي دي چې له پیښې وروسته ملزمان تښتېدلي دي، خو پولیس یې د نیولو هڅې کوي او ژر به یې د قانون منګولو ته وسپاري. نو دوستانو، د دې په اړه تاسو څه نظر دی؟ په کمنټ کې ولیکئ. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.